ما عزتمندو زمانه خبرو ته خمو توجه شي جهنم کې الله رب العالمین فرمایي کلم چې یو ډله وګرځول شي څه خلک جهنم ته وګرځول شي نو د جهنم ملائکه ولاغینه تبوسو دي کوم شي غیبانه مقرر دي الم یاتکم نذیر الک اساس دي کلی ته اساس دي علاقه ته کوم حق پرست عالم نو راغله کوم د قران او د سنت داعی نو راغله داسې یو عالم چې تاسو نه دنیا نه غوښتله تاسو نه عزت او مشري نه غوښتله زما عزتمند په الله مې قسمي او به مې په هغه رب قسمي چې د عرش د پاسه استوا کړی دا والله که زمو علما د تاسو نه پیسې غواړي والله العظیم که زمو علما د تاسو نه عزت غواړي زما دې په الله قسمي که زمونږ د علما تاسو نه نوم غواړي او شهرت نه غواړي رب العالمین مې قسمي تاسو زمو علما سره کېنئ دې سره وګرځئ د دې عادت وینئ د دې توجه وینئ د دې ارادي وینئ او لا شي نور خلکو سره کېنئ او هغې سره پاسېږئ کله چې سترګې ړندې نه او زړه باندې مهر نه لګېدلې په الله مې قسمي د اسمان په میز کې چې کوم نور دی د ماسپخین نمر په شان دی به تاسو ته فرق ښکاره شي چې دا د الله والا خلک دي او دا د دنیا والا خلک دي دا حزب الرحمن دی دا بل حزب الشیطان دی دا خلک غواړي چې دا خلک د مخلوق د تعلق نه راوباسي او د خالق سره جوړ کړي دې خلکو ته آخرت وښي د دې خلکو دنیا او آخرت دواړه ښه شي قرآن او سنت د خلکو بدلونو کې راشي الله ته راضي شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې د قیامت په ورځ باندې ملاو شي هغه د خلکو نه خوشاله په دې باندې فخر کوي ځکه چې د خلکو به د قرآن او حدیث د عقیدې له پزړه کې ځای ورکړي او د قرآن او د حدیث عقیدې له په خپل خار کې او په خپل کلی کې ځای ورکړي په خپل جمعات کې د قرآن او سنت د عالم قدر به کړي د هغې درسونو ته به ناستي د هغې ملاتړ به کړي د هغې باندې به چې کوم دی هر قسم قربانۍ ته تیار شوی محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام به څومره خوشحاله دي دغه مؤمنانو نه او زما عزتمندو هغه خلک هم تاسو وګورئ چې هغې دا غواړي چې دا خلک که چېرته زموږ نه لاړ شي موږ دوی ته قرآن بیان کړو که حدیثو ته بیان کړو که حقو ته بیان کړو دا خلک به زموږ نه خفه شي زموږ اړې به بندې شي زموږ تنخواګانې به بندې شي زموږ عزت او مشري به لاړه شي زما عزتمندو په الله رب العالمین مې دې قسمي دا هغه د مشرکانو شبهه ده چې هغه مشرکانو په ذهنونو کې شیطان دا شبهه ورچولې وه دې خبرې ته ښه متوجه شئ لږه لږه ګرمي ده انشاءالله موږ او تاسو به دا لږه ګرمي ده الله لپاره برداشت کوو زما عزتمندو متوجه شئ زما خبرو ته د دنیا دا ګرمي به ډېره سختۍ او که نه د آخرت دا ګرمي به ډېره زیاته سختۍ والعیاذ بالله من ذلک هغه ګرمي چې قرآن کریم کې الله رب العالمین د هغې په باره کې فرمایي دا زمونږ او ستاسو امتحان دی هغه ګرمي چې هغې په باره کې رب العالمین فرمایلي دي وی قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وی دې خلکو ته ووایه چې ای خلکو د جهنم دا اور چې کوم دی د هغې ګرمي ډېره زیاته سخته ده زما عزتمندو د قیامت دا ګرمي ډېره زیاته سخته ده د قیامت دا ګرمي چې کومه ده د دنیا دا ګرمي د هغې په مقابل کې هېڅ شی هم نه ده نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې تفصیلات بیان کړي دي چې هغه تفصیلات زما غرض نه دی زما عزتمندو دې خبرو ته ښه متوجه شئ اواز اوري ملګرو که نه آخر ملګري چې کوم ناست دي تاسو ته اواز درځي پوهېږئ په خبرو که نه پوهېږئ حدیث کې راغلی دي زه به د خپلو خبرو ابتدا نه مخکې یو حدیث مبارکه ستاسو مخې ته کېږدم د خپل ځان د اصلاح دپاره او د مجلس کې چې کوم ملګري راغلي دي د هغې د فایدې دپاره د الله رب العالمین نه دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو د دې حدیث مبارکه د مصداق جوړولو نه وساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مررت لیلة اسری بی برجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار وی د معراج په شپه باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه باندې وی زه جبرئیل امین سره روانم او بس خلکو باندې ورتیر شو وی دا خلک په دومره سخت عذاب کې مبتلا و دومره سخت عذاب کې مبتلا و نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تقرض شفاههم بمقاريض من نار وی د اور قنچګانې ملائکه راوړي وي د اور قنچګانې د اور بیتی او په دې باندې د خلکو دا وښکي شلول او بیته به دا وښکي جوړېدل به د اور په قنچي باندې دا وښکي ولا وشلول بیته به جوړ شو دوباره وی فقلت من هؤلاء یا جبريل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ورته وفرمایل ای جبرئیل امین دا څوک دي دا څومره سخت عذاب کې واقع دي دا څومره سخت مصیبت کې واقع دي دا کوم مجرمان خلک دي وی غیرته وفرمایل خطباء امتک وی دا ستا د امت نعوذ بالله من ذلك خطیبان دي خطیبان
هغه خلک چې هغه په سټیجونو باندې ودرېدل او بیانات به خلکو ته کول جمعهتونو کې به پاسېدل او خلکو ته بیانات کول یقولون ما لا يفعلون هغه خبرې به کولې چې خپل په عمل کې نه وي يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون خلقو ته چې کوم دي په نیک عمل باندې امر کو او خپل ځان بداغینه یرو خلقو ته ویل چې خلقو نیک اعمال وکي حق منی توحید منی سنت منی صدقې ورکي زکاتونه ورکي او خپل ځان به تیرو خپل ځان ته دا خبرې نه متوجي کولې بد عمل خلق بو وي افلا يعقلون دا څومره به عقل خلق دي چې نور خلق اغه د جهنم نه د خلاصولو غم سره دی لګي دي خلک د جهنم نه خلاصي خو لیکن خپل روان دي جهنم ته د خپل ځان غم او د غي سوچ او فکر سره نشته دي زما عزتمند او غرض مې ده الله رب العالمین موږ او تاسو د دغه علماو نو وساتي الله رب العالمین موږ او تاسو د حق پرست علماو صحبت را نصیب کړي الله رب العالمین زمونږ او تاسو ناس ته پاسه د الله ولا علماو سره زما عزتمند د قران او سنت علما چې کوم دي والله العظیم د حق پرست علما دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دین وارثان دي نبی صلی الله علیه وسلم دنیا کې چې کوم علم پرېخې د قران او سنت پرېخې د هغه میراث دی علماء کرام ته په دنیا کې پاتې شوی دی او ډیر